سورت همزه کې د انسان ناکار اعمال کوي چې هغه کې دا اصول نه نو سبای پکې ناکار عادتونه ناکار خصلتونه سورت همزه بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه علاقت د هر یو اشاری کوونکی د یو ناکار صفت ده اشاری چې دا ډیر بدبخت انسان الله دا ته هدایت کی او دغه روغ دی رواني اډیر احتیاط پکاري دا څه خلکو نه اکثر چې روغ دی رواني ګنده دا څه خلکو نه یو مزاتن لمزاتن ایبونه لټي په خلکو کې ځان ته نګوري قلبیل تا ابل کې بایب رو باسي الذي داغ جمع مالا جمع فی مال وعدده او شماری اروخو چیر کمیخ بکنی راغلی کنا اروخ بشماره که یا دامانا یا وعدده او ځان تیاری نگوری چی ستا ځان تیاری تو منصوبه جوڑا کری دا ویغی بانده دور پیسی لگی اغیل ځان تیاره اخرت ځان نه تیاره یحسبو گمان کی انما له اخلدا یو معنا دادا چې دا مال بدل را همیشه پاتې کی دنیا کې دیوی چې مالدار سړی کنه نه بوډا کیږي ابولی بوډا کیږي اخلدا هغه به همیشه عمر به ډیری یو دا وین دا دی ګمان کوي چې دا مال به مال را جنت تبوزي او د جنت صفات سو جنت الخلد نو اخلدا دیوی چې ال توزه مخه چری دا سندا او لیم بزن فی الحطمه دی به ورزول شي په حطمه کې حطمه څه شي او ما ادراک ما الحطمه سبو کته لرا چې حطمه څه شي نار الله الموقده ور د الله چې د پخوانه بل کړي شوی دی زر کاله درې زر کاله بل شنو اقا دې تک تور حطمه ما تون کی تویل شي هغه چې ورزول شي کنه لکه دروزه چې په کور دې تصار شروع کړه التي غور دې تطلع على الافئده چې حمله وکړي په زړونو باندې زړه ته ځان رسي خدای ته معلوم ده ان علی مقصده داور په دې باندې جوړ کړی شي فی عمد ممدده پاغستنو کې چې درول شي دي هر قسم عذابونه شته الله دې پناه راکړي جهنم کې بستنی ولاړی دا برجه دورو او دې جهنميان ته وایي چې خېجه په دې باندې چې بره تارونه راکاو خېجه نو دا لوی عذاب ده دا هم لوی عذاب ده په حطمه کې بعض ویلي دي پرويزيانو چې حطمه دې کم بمته وي ولي وی یو حطمه او اټمه ویلا یو شی خدای بندیانو په قران کې تحریف کوي دا خو جهنم او اور یادي سایټم نه یادي ګوره واخر دعوانا